د پلار دعا به دې ښایسته کړي، د مور دعا به دې تر عرشه رسوي نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الله دې وکړي جوړ او روغ به یاست، د صحت جامې به په تن لري. نو ملګرو څنګه کولی شو چې ګرین سکرین ویډیو جوړ کړو، د شاعرۍ ګرین سکرین ویډیو د شاعرۍ لپاره. نو ملګرو دغه لپاره تاسو به یو کین ماسټر ښه کین ماسټر پیدا کړئ. داسې کین ماسټر ملګرو د دې لپاره به بیا د دې د پیدا کېدو لپاره زه تاسو ته بله ویډیو جوړوم چې دا سکین ماسټر تاسو ته کوم ځای څه پیدا کولی شي، د کومې خوا څه او کې لري، خو نو هغه هېڅ مشکل نه لري. نو ملګرو زه راځم اوس سکین ماسټر ته. نو ملګرو تاسو به راسئ کین ماسټر ته. کین ماسټر ته چې رالاست دلته به سایزونه انتخاب کړئ چې هر سایز ویډیو مې جوړوله، زه د یوټیوب لپاره ویډیو جوړوم. ملګرو ما یوټیوب انتخاب کړئ. نو ملګرو رابسئ پر میډیا به کلیک وکړئ. دلته چې مو کلیک وکړئ ملګرو رابسئ دلته به کلیک وکړئ. دلته نو دلته به زه کلیک کوم. ملګرو دلته به یو رنګ انتخاب کړئ. زه دغه رنګ انتخاب کوم. ملګرو دا رنګ مې انتخاب کړئ. بیا به دلته کلیک وکړئ. دا رنګ دلته به بیا کلیک وکړئ، رنګ به واړوئ زرغون رنګ ته، ګرین رنګ ته. ملګرو دا زه زرغون رنګ ته اړوم. ملګرو دا دی زرغون رنګ ته مې واړوئ. نو ملګرو اوس تاسو څنګه کولی شئ چې شاعري پر ولیکئ. نو ملګرو تاسو به راسئ دلته. ملګرو دلته لیکنه به وکړئ. ملګرو نه یو وار به لیکنه نه کوئ، بېرته زیر سازین راووتل. نو ملګرو تاسو به یو هغه شعر پیدا کړئ، شعر یا هر شی چې تاسو چې دلته بیا پیدا کړئ، انتخاب یې کړئ. ملګرو زه اوس هغه شعر پیدا کوم. یو ګړی صبر وکړئ چې زه هغه شعر پیدا کړم. دا دی. نو ملګرو اوس ما مایک لګولی دی، شعر تاسو نسئ اورېدلی. نو ملګرو دا شعر ما انتخاب کړئ. نو ملګرو اوس به راسئ لیکلو ځای ته. نو ملګرو اوس زه دا شعر په تاسو اورم. زه به مایک کلیک. د پلار دعا به دې ښایسته کړي، د مور دعا به دې تر عرشه رسوي نه. نو ملګرو اوس زه دا شعر لیکم. ملګرو دا شعر ما واخیست. نو ملګرو اوس به دلته راسئ دغه ځای ته، فونټونه به انتخاب کړئ. فونټونو ځای ته دلته دا انګلیسي فونټونه دي، دا ښه کین ماسټر دی. ملګرو دا سر د انګلیسي فونټونه دي، دا نور ټوله پښتو فونټونه دي. ملګرو دلته چې دلته دونې فونټونه شته، دلته ډېر شته. نو ملګرو دا په هر کین ماسټر کې نه پیدا کېږي، دا په ډېر په دغه یو کین ماسټر کې داسې فونټونه پیدا کېږي د شاعرۍ لپاره. ملګرو رقم ښه فونټونه دي، نور هم شته.
ملګرو زه دلته راځم، تاسو چې هر کوم فونټ انتخابوئ. ملګرو دلته به زه اوس فونټ انتخاب کړم. ښایسته فونټ به زه پسې وګورم. ښایسته فونټ دی. یو ګړی صبر وکړئ، زه دستې پیدا کوم. اوس راڅه ورک شو. دا دی ښایسته فونټ. ملګرو دا دی فونټ. نور رنګ یې تاسو پخپله دلته بدلولی شئ. دلته اوس رنګ بدلوم. ملګرو زه اوس دلته تور رنګ انتخابوم. ملګرو دلته تاسو دیوال رنګ هم ور بدلولی شئ. دیوال رنګ کوم رنګ ورکوم؟ سور رنګ ورکوم. ملګرو دلته دا اندازه به لږ کمه کړئ، دوی ډېر هم خوند نه کوي. ملګرو دا دی اوس یې ما اندازه کمه کړه. نو ملګرو دلته به اوس د پلار دعا به دې ښایسته کړي، د مور دعا. ملګرو لږ به دا کم کړم، بیا به وګورم چې د پلار دعا به دې ښایسته کړي، د مور. ملګرو دا دی ما پر اندازه دوی سم کړئ. ملګرو دا به تاسو عکسونه پیدا کړئ. ملګرو څرنګه عکسونه؟ ملګرو اوس بیا زه تاسو ته داسې ګلان به پیدا کړئ. ملګرو نو دا داسې پیدا کولی شئ. خو ښه خبره ده که نه یې زما پیج افغان پښتو سټار ټي وي پیج کې ما دغه کړي دي داسې بیا دغه عکسونه چې دغه نه لري، لوګو یې نه وي. ملګرو داسې عکسونه به تاسې پیدا کړئ. ملګرو داسې عکسونه به تاسې زما په چینل افغان پښتو، زما پیج ته ورسئ. افغان پښتو سټار ټي وي په نامه دی په فیسبوک کې. نو ملګرو به تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو لږ کوچنی کړم، ډېر غټ دی. ملګرو دا تاسې هلته پیدا کولی شئ. هلته ما خپل په پیج باندې اپلوډ کړي دي. زه یو بشید انځور حساب راواخلم. ملګرو دا به تاسو ټوله د دغه لیکنې په اندازه کوي. لیکنه چې هر څونه ده
پلار دعا به دې ښایسته کړي د مور دعا. نو ملګرو دا خو دا دی دا یوه کړۍ مې ولیکله نو دلته تاسو یې د لیکنې په بڼه وراړوای شئ چې څه رقم لیکنه ملګرو تاسې لیدلی شئ چې پر هر رقم ملګرو زه دا سایز مې انتخاب کړئ دلته په دا چې کوم سایز تاسو انتخابوئ هغه سایز تاسو انتخابولی شئ. نو زه دا سایز مې انتخاب کړئ. نو ملګرو ویډیو خو ډېره اوږدېږي ملګرو نو ستاسو چې سر په خلاص شي دې لپاره رقم نقشې تاسو ور اچولی شئ. ملګرو دا ګل یې نقشه نه غواړي بیا ویډیو ډېره اوږدېږي. نو ملګرو زه بیا دا بله کړې یم د تاسو د پلار دعا به دې ښایسته کړي د مور دعا به دې دا بله کړۍ بیا هم زه تاسو ته ولیکم چې څومره ښایسته ګرین سکرین ویډیو ځینې جوړېږي. تر عرشه د مور دعا به دې تر عرشه رسوینه. بله کړۍ ملګرو دا هم زه هغسې جوړوم فونټ ته راځم فونټ انتخابوم کار فونټ شولی دی فونټ انتخاب کړم. ملګرو کار د تلوارې دی نو دغه فونټ انتخاب یې کړم. نو ملګرو زه بیا رنګ ورسم کړم. ملګرو اوس زه بل ګل راخلم.
زما دا فونټ انتخاب کړئ. ملګرو اوس تاسو ته د ویډیو د پلار دعا به دې ښایسته کړي، د مور دعا به دې تر عرشه رسوي نه. نو ملګرو تاسو لیدلی شئ چې دوی د پلار دعا به دې ښایسته کړي، د مور دعا به دې تر عرشه رسوي نه. ملګرو تاسو لیدلی شئ د دوی ښایسته ګرین سکرین ویډیو ځینې جوړه شوه. نو ملګرو د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان پښتو سټار ټي وي چینل ورسره سبسکرایب او ویډیو لایک